په عقل ړانده. د ډبرو د وختونو یو کیسه ده، لږ ترخه ده او یو څه په خوند خوږه ده، چې لاسد د خلکو نه و رسېدلی، چې لاسد د خلکو نه و رسېدلی، چې لا ښار به په لمبو روښانېدلی، چې د ژوند هر حصه لا معما وه، و کوچني کار ته به ټوله وارخطا وه، چې بقا د ژوند او نسل لا ګډ ښکار و، چې بقا د ژوند او نسل لا ګډ ښکار و، چې قتلونه ډیر کول لا لوی شاهکار و. د یو قوم یوه هوښیارو العزیزانو، د یو قوم یوه هوښیارو العزیزانو، زما غښتلو زړورو جنګیالیانو، لا تر څو به مو ژوندون داسې روان وي، لا تر کله به تیارو کې مو جهان وي، اولادونه مو په لوږو کې لویېږي، آینده یې په جنګونو کې تیریږي. موږ په شکل او صورت کې انسانان یو، په عمل او په سیرت کې حیوانان یو. وخت پر موږ باندې په ډېر عبث تیریږي، ورځ په ورځ متوان او وس راڅه کوچیږي. پر موږ فرض ده چې غم کې د سبا سو، پوه د وخت په ارزښت ټوله په رښتیا سو. ټولو خلکو په ځیر ځیر ورته کتله، یو سپین ږیری سو رامخته ویې ویله، ویل ټوله دې صحیح دي زموږ هوښیاره، ویل ټوله دې صحیح دي زموږ هوښیاره، مهربانه د ټبر لوی افتخاره، خو دا وخت بیا څه بلا ده چې تیریږي، دا پر مځکه که اسمان کې تل اوسیږي. تیرا وشوه که وخت رښتیا بلا وي، نو پر موږ بیا قتل فرض په رښتیا وي. لوی هوښیار په ډېر افسوس خو په خندا سو، و ټبر ته بیا شروع په خپل وینا سو، ولودې ته مې هم کار دی سنجولی، پس له ډېرو بدخوابیو مې موندلی، سمدستي یې ډک په ریګو یو بوتل کړ، او پیدا یې د سپین ږیري سوال ته حل کړ. ډک بوتل یې په لوړ ځای وځړولی، یو کوچنوټی سوری یې لاندې کې ورکړلی، له بوتله ریګ دانه دانه لوېدله، په همدې باندې لحظه معلوموله. ول چې کله دا بوتل پر تشېدو وي، ول چې کله دا بوتل پر تشېدو وي، زموږ پر عمر به صرف میاشت په تېرېدو وي. دا شکلی صورت د وخت او د زمان دی، تاسې یې وینئ چې عجبه ژر روان دی. موږ ته ښایي چې له وخت سره رهي سو، لاس په کار وشه بدلون ته سمدستي سو. ټوله خلک و بوتل ته ورنږدې سول، د دې لوی اختراع په تماشې سول. هر چا خپل د فکر وړ فکر کولی، په خپل ذهن کې د وخت انځور تراشلی. بوتل یو و خو فکرونه مختلف ول، د بدبخت قوم عقلونه ډیر ضعیف ول. چاول دا که د زمان اصلي صورت وي، چاول دا که د زمان اصلي صورت وي، نو و موږ ته به بېشکه لوی عبرت وي. بل ول چا ویل چې وخت مدام تیریږي، دا خو لوړ څخه ولاندې ته رالویږي. که د وخت سره ځانونه سمول وي، نو له غره څخه به لاندې رالوېدل وي. زه خو ځم چې له زمان سره روان سم، او په ژوند کې
د خپل قام لوی قهرمان سمدستي مخ پر غرونو او درو کړ او په ځان پسې پلټن د اولادو کړ. بل بې عقل هغو ریګو ته کتله چې له سري څخه لوېدو ته سمېدله، ویل یا وخت خو صرف ځان ته کار کول دي، ژر تر ژره له بوتله ځان ایستل دي. که له وخت سره د ځان برابري وي، ښه هغه دی چې له ښاره فراري وي. بل سوډر و دې پروسې ته ډیر حیران و، خو په فکر کې جوړ کړی خپل جهان و. د ریګو پر ها سر ځان بللی او د لاندې د لوېدو یې ځان ژغورلی. ویل نه، وخت خو د پښو خاورې ایستل دي او وکندو ته د نورو غورځول دي. هر څو ډیر چې په بوتل کې و اوسېږي، هومره خپل د ځان په ګټه ښه پوهېږي. بلولیا دغه هوښیار زموږ دښمن دی، زموږ د قوم و بربادۍ ته ټینګ ژمن دی. که د ده و اختراع ته څوک ښه ځیر سي، قوم پرسته به په زړو بیخي زهیر سي. په بوتل کې ریګ انځور د اتفاق دی، یو په یو ترې بیلېدل مطلق نفاق دی. دا د وخت بهیر یووالي ته لوی زیان دی، زموږ د قوم او نسل ټولو په تاوان دی. که د وخت سره موږ کله روانیږو، نو به یو په بل له قومه جلا کیږو. نو راځئ چې خپل دشمن اول تباه کړو، بیا یې ورانه او ویجاړه اختراع کړو. پر هوښیار باندې یو دم ځوانانو برید کړ، پر هغه ځای باندې خپل غمخوار شهید کړ. د قومونو ړندواله په دې کښې نه وي، چې د خلکو یې غټې بورې سترګې نه وي. بادامي سترګې به وي، عقل به وران وي، په هغو کې چې نایابه هوښیاران وي.